د لومړۍ امنیتي حوزې امیر مولوي مصباح الله عادل وایي د یادو مزدونینو سره 18 پایې ټلیفونان، 20 دانې ساتان، 12 دانې پاور بانکونه، 15 عرادې موټرسایکلان، 4 عرادې بایسکلان، 1 عراده رکشه، 900 دانې ټابلیټکا ګولۍ، 10 ګرامه چرس، 1 میل توپنچه، 3 دانې نظامي برچې، 1 دانه شمسي هنداره او زیات شمیر نور توکي لاس په لاس نیول شوي دي. د لښکرګاه اولې امنیتي حوزې اړوند امنیتي ځواکونو د کشفي او افراطي معلومات پر بنسټ ځانګړي عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې تقریبا د 3 ورځې په جریان کې 12 تنه غله ګیر کړي دي چې مختلف النوع شیان غلا کړي دي چې په هغو کې تقریبا رخشې، موټرسایکلان او دغه رقم بایسکلان او داسې نور مختلف النوع شیان ګیر شوي دي. موږ ټولو ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې موږ شپه او ورځ د هیوادوالو په خدمت کې یو او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دلته کوم ناوړه عمل ترسره کړي او که چیرې ترسره کړي هغه به انشاءالله ژر تر ژره ګیرېږي. د لومړۍ امنیتي حوزې امیر وایي یاد نیول شوي غله به تر قانوني مراحلو وروسته اړوند عدلي او قضایي ارګانو ته وروپېژندل شي.